سلامونه خوږو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. ادریس ځواک یم او له ښایسته کونړه مې قدردانۍ او مینه در واخلئ. نن را سره په ادبي خپرونه کې ملنګ خویه انسان او ډېر ښه شاعر عبدالخالق کونړی صاحب را سره دی. د ده به شعرونه اورو، را سره تر اخره زموږ خپرونه واورئ. کونړی صاحب په خپله خپرونه کې درته هرکلی وایم. مننه ځواک صاحب، خوشحاله اوسئ، الله مې عزت وکړه او خوشحاله شو چې راغلی او زموږ سره خپرونه ریکارډ کوئ، زموږ پوښتنه هم وکړه او کومه هڅه چې مې رانیولې الله هم په دې کې بریالي لره. ډېره مننه کونړی صاحب. په اوس وخت کې څه مصروفیت لرئ؟ بس اوس وخت کې خو دغه مصروفیت دی، دغه ملګرو سره ادبي ناستې ولاړې کوو، خپل ژوند هم په مخ روان کړی دی. بس اقتصادي وضعیت خو به ډېر نه وي خراب؟ شکر دی، ښه دی، ساعت مې تېرېږي. ډېره ښه ده. او زده کړې دې څومره کړي؟ زده کړې خو مې تر نهم ټولګي کړي دي. نهمه پورې یوازې بس؟ نو نورې زده کړې دې په څه خاطر ونه کړې؟ مشکل به څه شی و؟ بس څه مشکلات او څه زموږ بېغوري وه، مړه صفا خبره ده. او د شعر په برخه کې کوم استاد دې لره؟ نه، شعر په برخه کې اوس هم کوم استاد نه لرم چې څوک راته لارښوونه وکړي، څه راته ووایي، اوس هم نه لرم استاد. خو مطالعه کوم، کتابونه ګورم او هغې نه دغه کوم. نو پوښتنې به نورې هم درنه کوو او پوښتنو کې نو ستا نه یو شعر اورو، انتخاب دې راواوروه. ولې نه، په دواړو سترګو. شعر داسې دی چې وایي په زړه سوری لاړم، په تن پر هر لاړم، په زړه سوری لاړم، په تن پر هر لاړم، کور ته په ډېرو هوټلونو کې نهر لاړم او واړه بچي راته هماغسې نهر ناستو، واړه بچي راته هماغسې نهر ناستو، خالي لاسونه چې د چوک نه مازدیګر لاړم. مننه. واړه بچي راته هماغسې نهر ناستو، خالي لاسونه چې د چوک نه مازدیګر لاړم. هی زما تشه جیبه، هی زما کنګاله جیبه، هی زما تشه جیبه، هی زما کنګاله جیبه، نه چا سه کېناستم، نه چا سه په چکر لاړم. او زه ستا د څنګ نه د ملا په لومړني اذان، زه ستا د څنګ نه د ملا په لومړني اذان، سلګۍ لکه د دې وطن عسکر لاړم. مننه. زه ستا د څنګ نه د ملا په لومړني اذان، سلګۍ لکه د دې وطن عسکر لاړم. او نه کنه نه کې د وطن کې مې سات نه تېرېده، نه کنه نه کې د وطن کې مې سات نه تېرېده، د مجبورۍ نه بل وطن ته په سفر لاړم، د مجبورۍ نه بل وطن ته په سفر لاړم. ښه، یو بل غزل راته ووایه، یو بل غزل هم درنه. بل ولې نو په دواړو سترګو وایي باچا خبرې د ولس حال دی بیخي خراب دی، باچا خبرې د ولس حال دی بیخي خراب دی، ژوند لکه ړنګه هدیره د هر سړي خراب دی. او نه پکې ورځ پیژنم، نه پکې په شپه پوهېږم، هیڅ حرکت نه کوي، سات مې د زړګي خراب دی. نه پکې ورځ پیژنم، نه پکې په شپه پوهېږم، هیڅ حرکت نه کوي، سات مې د زړګي خراب دی. او مړه ژوند څه دی، یو مثال یې درکومه درله، مړه ژوند څه دی، یو مثال یې درکومه درله، بس لکه زوړ اندر کړی دی د لرګي خراب دی. مړه ژوند څه دی، یو مثال یې درکومه درله، بس لکه زوړ اندر کړی دی د لرګي خراب دی. او عکاس ته ټکې ګناه نشته، عکاس ښه عکاس دی، عکاس ته ټکې ګناه نشته، عکاس ښه عکاس دی، یا کیمره خړه ده یا رنګ د کونړي خراب دی. مننه. عکاس ته ټکې ګناه نشته، عکاس ښه عکاس دی، یا کیمره خړه ده یا رنګ د کونړي خراب دی، یا کیمره خړه ده یا رنګ د کونړي خراب. نو ستا شعرونه خو ډېر د مخکې نه په ما اورېدل او په ډېرو مشاعرو کې سره یو ځای شوي مې که نه. نو کونړی صاحب ډېر ښه غزل لیکي. ښه، او زمونږ کوشش او هڅه همدا ده چې دغه خلک رانه ونه غورځېږي، د دوی شعر باید ژوندی پاتې شي. وایي خپل به رانه تښتې د پردو به رانه کرکه کړه، خپل به رانه تښتې د پردو به رانه کرکه کړه، ما چې په دې ډمې دنیا ډمه پیسه ورکه کړه. خپل به رانه تښتې د پردو به رانه کرکه کړه، ما چې په دې ډمې دنیا ډمه پیسه ورکه کړه. هر چا به کرار لاسونه رانه اخیستل، هر چا به کرار لاسونه رانه اخیستل، ښه نږدې انډیوالانو به مې سپکه کړه. نو شعرونه به نور هم درنه اورو. تر اوسه دې کوم کتاب چاپ شته؟ یو کتاب مې تقریبا 11 کاله مخکې چاپ شوی، امن وږمه د ګلاب کوزي پښتونخوا کې چاپ شوی او مالته ختم شوی، دلته اوسه پورې نه راغلی. او نور د شعرونو تعداد دې څومره دی؟
یاره شعرونو تعداد خو مې تقریبا اوس حاضر وخت کې چې ما سره کوم دي 2-3 کتابه اوس هم را سره پراته دي. نو چاپ ته دې ورته اراده شته ده؟ یاره اراده څه خو دغه نشته د اقتصادي مشکلات د دې وجې نه چاپېږي او که کومه خپرندویه ټولنه څوک یې چاپ کولی شي هغې څه مشکل نشته. که داسې یو څوک را پیدا شي خپرندویه ټولنه یا نور داسې یو څوک وي چې په شخصي مصارفو یې درته چاپ زما طرفه څه مشکل نشته چاپ کولی شي. او په شعرونو کې د کومه برخه ډیره ده انقلابي یا عشقي؟ ولسي دغه پکې زیاته ده زما په شعرونو کې. ډېر ښه نو پوښتنې به هم کوو او لیدونکي نو بیا د غزلو په تمه به دا ځل نظم راته وایه که شعر راته وایه؟ یاره نظم خو دا ډېر وخت کېږي ځواک صاحب نه مې دی لیکلی. ډېره علاقه دې د ډېره علاقه مې د غزل سره ده په نظم باندې بیخي لاس بری نه یم. بس غزل درنه اورو. او غزل به ته ویم چې ژوند وغږوه د ژوند درمان وغږوه ژوند وغږوه د ژوند درمان وغږوه ما پرېږده ریښې ریښې ګریوان وغږوه چای وکه کوټه ګرمه که ګوړه و غوزان مات که ښکلې شپه را جوړه که یاران وغږوه او دا چې د انسان له شره څومره ساتي ځان د شره څومره ساتي ځان ورشه په ځنګلو کې ماران وغږوه دا چې د انسان د شره څومره ساتي ځان ورشه په ځنګلو کې ماران وغږوه نورې کیسې پرېږده د وطن د امن مورې نورې کیسې پرېږده د وطن د امن مورې نن د شنه بنګړي راته قربان وغږوه مننه نورې کیسې پرېږده د وطن د امن مورې نن د شنه بنګړي راته قربان وغږوه او ښه ده کونړیه د ناندریو اورېدو نه ښه ده کونړیه د ناندریو اورېدو نه غوږ کې هندپرې کېږده کرن خان وغږوه ښه ده کونړیه د ناندریو اورېدو نه ښه ده کونړیه د ناندریو اورېدو نه غوږ کې هندپرې کېږده کرن خان وغږوه غوږ کې هندپرې کېږده کرن خان وغږوه. کوم شاعر دې خوښیږي؟ کوزه پښتونخوا کې مې ممتاز اورکزی او دلته سعید شینوار. او ښه خاطره د ژوند ښې خاطرې خو باید من ډېرې ځکه ژوند خو ښې خاطرې خو ټولې ښې خاطرې دي او دا هم ښه خاطره ده چې دلته یارانو سره ولاړ یو یو ساعت په خیر تېرېږي دا ټول نه ښه خاطره همدا ده زموږ. ډېره مننه. او پلار او مور دې ژوندي دي؟ مور مې ژوندی ده او پلار مې وفات شوی. خدای دې وبخښي. امین. خدای دې وبخښي. نو بس زما هم پلار او مور نشته یو حال دی. بس الله دې رحم وکړي. او ته خو بیا د خوشحالۍ خبره دا ده که نه چې مور خو لرې؟ او مور خو شته. نو پلار او مور دواړه د ژوند ډېره لویه سرمایه ده. او یو بیت دی وایي ته خو باچایي کونړیه چې مورجانه لري ته خو باچایي کونړیه چې مورجانه لري غم د هغو خلکو کوه چې یادې نشته. الله غم د هغو خلکو کوه چې یادې نشته. مور په هکله باندې خو نور کوم بیتونه نه لري؟ څه مشخص نشته خو بعضې ځایونو کې راغلي دي اوس زما ذهن له برا نه شي. انتخاب دی اورو. ژوند مې د خدای دی سر او مال مې د یارانو دی ژوند مې د خدای دی سر او مال مې د یارانو دی دم مې ختلی په لړم او په مارانو دی ژوند مې د خدای دی سر او مال مې د یارانو دی دم مې ختلی په لړم او په مارانو دی دا شیخ نسکلو لرازي نیمه کده خوښه ده دا شیخ نسکلو لرازي نیمه کده خوښه ده دا شیخ میند د ساقي په شاګردانو دی مننه دا شیخ نسکلو لرازي نیمه کده خوښه ده دا شیخ میند د ساقي په شاګردانو دی ماله چې سخته کې راغلي میسجونه ګورم هر د پرې بډک میسج مې د خپلوانو دی ماله چې سخته کې راغلي میسجونه ګورم هر د پرې بډک میسج مې د خپلوانو دی څوک ورته ډم وایي او څوک ورته وزګار وایي څوک ورته ډم وایي او څوک ورته وزګار وایي دغه عزت زما د قام د فنکارانو دی څوک ورته ډم وایي او څوک ورته وزګار وایي دغه عزت زما د قام د فنکارانو دی ما د پښتو او د پښتون او پښتونخوا په سر ما د پښتو او د پښتون او د پښتونخوا په سر پیغور منلی مې د ډېرو دلګانو ما د پښتون او د پښتو او پښتونخوا په سر پیغور منلی مې د ډېرو دلګانو دی پیغور منلی مې د ډېرو دلګانو دی. نړۍ صاحب د ژوند داسې کم څه دي چې په کولو یې ته ډېر ځورېږي یا یې وګورې تا ځورېږي خفه کوي دي؟ مړه دا خو ځواک صاحب داسې دی چې
نن سبا چاره هغه ګوري صحنه ګوري ور دغه ګوري سړی ځوري موږ به کومه مېوې د دغه کېږو خو ښه دا ده چې یو کوم شاعر دغه د خوشحالي ځان له پخپله ورکوه که نه نو نن سبا حالات ټول دغسې دي چې بس نو د پښتنو پرتله باندې زما هدف دی که نه چې شعرونه ډېر واورو او راغلي م همدې له یو چې ستا نه یو 20-30 شعرونه واورو ارشاد یو بل انتخاب که لري ستوري روان شو او سپوږمۍ راته ولاړه ده ورونو مې پرېښوم او ابۍ راته ولاړه ده مننه ستوري روان شو او سپوږمۍ راته ولاړه ده ورونو مې پرېښوم او ابۍ راته ولاړه ده زه یې رخصت کړم او مېرمن مې کور ته ننوته مېرمن مې کور ته ننوته خور ته مې ګوره په بلۍ راته ولاړه ده زه یې رخصت کړم مېرمن مې کور ته ننوته خور ته مې ګوره په بلۍ راته ولاړه ده زه مې د لور د ژوند ملګری په خپل سر ټاکم زه مې د لور د ژوند ملګری په خپل سر ټاکم لور مې څه نه وایي ګونګۍ راته ولاړه ده زه مې د لور د ژوند ملګری په خپل سر ټاکم لور مې څه نه وایي ګونګۍ راته ولاړه ده مورې زه نه تښتوم ما تښتئ د ځان سره ما تښتئ د ځان سره مورې د وره مخکې جینۍ راته ولاړه ده مورې د وره مخکې جینۍ راته ولاړه ده مسلسل راته یو بل هم وایه زه نو بیا ستا د غزلو نه ډېر ځانګړی خوند اخلم چای په جرمني چینک او ګوړه قندانۍ کې چای په جرمني چینک او ګوړه قندانۍ کې نوې نشه ګورم د ساقي په ودانۍ کې او تاسو په شاعر هم ورکوئ فتوې د کفر تاسو ته به څه ووایي څوک ستاسې بېمانۍ کې تاسو په شاعر هم ورکوئ فتوې د کفر تاسو ته به څه ووایي څوک ستاسې بېمانۍ کې خپل د پیغلتوب عکسونه ګوري او ځان سوایي ځواک صاحب خپل د پیغلتوب عکسونه ګوري او ځان سوایي زه د کافر لور څومره ښایسته وم په ځوانۍ کې او شکر دا دیره او دا کټونه او دا یاران زار شکر دا دیره او دا کټونه او دا یاران زار شک به مې بیخي نه کې سړی په خانۍ کې او ورکه غریبي شه د بازار شات او شکرې ورکه غریبي شه د بازار شات او شکرې مونږه کور ته را نه وړي په دومره ارزانۍ کې مونږه کور ته را نه وړي په دومره ارزانۍ کې ګیلرۍ کې خو به شعرونه ډېر لري که نه وګوره شته دی پکې ولې نه درناور وي شعرونه درناور وي مننه درد مې ګاونډي دی او پر هر مې انډیوال دی درد مې ګاونډي دی او پر هر مې انډیوال دی سین مې په رشته کې راځي او غر مې انډیوال دی درد مې ګاونډي دی او پر هر مې انډیوال دی سین مې په رشته کې راځي او غر مې انډیوال دی ما نه هره سخته کې راتاو وي لکه ورور ما نه هره سخته کې راتاو وي لکه ورور دا زما په ولو دا څادر مې انډیوال دی او خار کې دنګې دنګې منارې د جوماتونو خار کې دنګې دنګې منارې د جوماتونو کلي کې چنار غره کې نختر مې انډیوال دی او ته خو مې خوږې د ماشومتوب د لوبو یاره یې ته خو مې خوږې د ماشومتوب د لوبو یاره یې ستا پلار مې اشنا ستا برادر مې انډیوال دی او ټوله ورځ مې سر باندې ولاړ وي لکه خدای ټوله ورځ مې سر باندې ولاړ وي لکه خدای زه پردی مزدور یم او لمر مې انډیوال دی زه پردی ټوله ورځ مې سر باندې ولاړ وي لکه خدای زه پردی مزدور یم او لمر مې انډیوال دی زه پردی مزدور یم او لمر مې انډیوال دی څو ورونه لرې ورونه مې 4 دي دوه له ما مشران دي یو له ما کشر دی او اتفاق خو به هم ډېر الحمدلله تر دې دمه خوښېږو که بد هم وي د ورور سختي ته نشي ټینګېدی که ورور دې د معیارې مور نه پیدا وي خوشي وي ډېر ښه یو شعر درنه بله وایي ډک بوتل شراب مې په ډیوه کې ځان ته واچول ډک بوتل شراب مې په ډیوه کې ځان ته واچول غم غلطوم زهر مې کاوه کې ځان ته واچول ځان مې لږ صحت لپاره خیال کې لیونی که دوه زنځیرونه مې په خپه کې ځان ته واچول مننه ځان مې لږ صحت لپاره خیال کې لیونی که دوه زنځیرونه مې په خپه کې ځان ته واچول ته څه چې ستا یاد به ورته هم را دننه نشي ته څه چې ستا یاد به ورته هم را دننه نشي داسې قلفکونه مې تنبه کې ځان ته واچول مننه ته څه چې ستا یاد به ورته هم را دننه نشي داسې قلفکونه مې تنبه کې ځان ته واچول یا به لیونی شم او یا د قام سالار یا به لیونی شم او یا د قام سالار تور لړمانان مې په نشه کې ځان ته واچول تور لړمانان مې یا به لیونی شم او یا د قام سالار تور لړمانان مې په نشه کې ځان ته واچول تور لړمانان مې په نشه کې ځان ته واچول
کونړی صاحب وایي اورو نارې به ووهې قربان غږ به دې نه رارسي نارې به ووهې قربان غږ به دې نه رارسي چې شم د خاورو بندیوان غږ به دې نه رارسي ته به زما د بیلتانه په انګار وسوځېږې ته به زما د بیلتانه په انګار وسوځېږې ته به هم څیرې کړې ګریوان غږ به دې نه رارسي ارشاد تا نه غزل اورو ولې نو وایي ناشنا سړی دی ناشنا کار کوي ناشنا خفه دی ناشنا سړی دی ناشنا کار کوي ناشنا خفه دی غم ته په ویر خفه خادی ته په ګډا خفه دی او وایي په لور دې د سندرې نامه ولې ایښي په لور دې د سندرې نامه ولې ایښي بس په همدې رانه می خفه ملا خفه دی مننه وایي په لور دې د سندرې نامه ولې ایښي بس په همدې رانه می خفه ملا خفه دی ماله د دې سوال جواب پکار دی او زر پکار دی ماله د دې سوال جواب پکار دی او زر پکار دی چې شماره ستا بنده ده زړه ولې زما خفه دی ماله د دې سوال جواب پکار دی او زر پکار دی چې شماره ستا بنده ده زړه ولې زما خفه دی دا چې غني وطن کې نار ګرځو وطن خفه دی دا چې غني وطن کې نار ګرځو وطن خفه دی دا چې کارونه مو سمیږي نه الله خفه دی دا چې غني وطن کې نار ګرځو وطن خفه دی دا چې کارونه مو سمیږي نه الله خفه دی مور می بد نه دی کړی مور می تر خپل حق اخیسته مور می بد نه دی کړی مور می تر خپل حق اخیسته دا هسې بد کوي چې مور نه می ماما خفه دی مننه مور می بد نه دی کړی مور می تر خپل حق اخیسته دا هسې بد کوي چې مور نه می ماما خفه دی ډیر ښه کونړی صاحب بل ویم ډیر ښه خوند یې وکړ ارشاد بل هم درنه وایي تا ته ډک بوتل ته او ایفون ته ضرورت دی تا ته ډک بوتل ته او ایفون ته ضرورت دی غر دی یو شپیلی ده او یو شپون ته ضرورت دی نه پیسې نه غواړو پیسې مو په کار نه دي پیسې نه غواړو پیسې مو په کار نه دي ژوند ته او پښتو ته او پښتون ته ضرورت دی نه پیسې نه غواړو پیسې مو په کار نه دي ژوند ته او پښتو ته او پښتون ته ضرورت دی ته دا د مرګي اسباب در ټول که خفه نه شي ته دا د مرګي اسباب در ټول که خفه نه شي مونږ له یو څو ورځې ژوندون ته ضرورت دی او تا خدای چې تاسو ته لورګانې داسې نه وایي تا خدای چې تاسو ته لورګانې داسې نه وایي پلاره ښوونځي او پوهنتون ته ضرورت دی مننه تا خدای چې تاسو ته لورګانې داسې نه وایي پلاره ښوونځي او پوهنتون ته ضرورت دی سپین جومات دی تورې چای دي سین غاړه دوزه یم سپین جومات دی تورې چای دي سین غاړه دوزه یم جوړه پاچاهي ده خو ستا شتون ته ضرورت دی مننه سپین جومات دی تورې چای دي سین غاړه دوزه یم جوړه پاچاهي ده خو ستا شتون ته ضرورت دی جوړه پاچاهي ده خو ستا شتون ته ضرورت دی زمونږ د سپین جومات شودو چې ډېر زیات مشهور دی که نه ډېر مشهور دی او اکثره د ایسته ولایتونو نه چې څوک میلمانه راځي نو په لومړي قدم کې خو یوه دمه په سپین جومات کې سپین جومات زمیندار ماما هوټل کې او بیا چې کله د دې خوازي هم یوه دمه خو حتمن کوي ځکه چې دا زمونږ د سپین جومات شودو چې ډېر خوندور هم دی او بله د ښه کار پکې دا دی چې د سیند غاړه ده ځای ډېر مناسب او خوندور ځای دی که نه نو ارشاد نو دغه یو اخرنی غزل دی اورو ولې نو وایي د ژوند امید وژني د ژوند په ارمان خپره کاږي د ژوند په ارمان خپره کاږي مرغۍ اوبه څکي او ښکاري ورته لینده راکاږي د ژوند امید وژني د ژوند په ارمان خپره کاږي مرغۍ اوبه څکي او ښکاري ورته لینده راکاږي خدایه او دا ولس دومره غریب شوی دی باچا صاحبه دا ولس دومره غریب شوی دی باچا صاحبه چې د جومات د څادرونو نه چانده راکاږي او دا ولس دومره غریب شوی دی باچا صاحبه دا ولس دومره غریب شوی دی باچا صاحبه چې د جومات د څادرونو نه چانده راکاږي دا سړی زنده‌باد چې نجونو له ښوونځي جوړوي دا سړی زنده‌باد چې نجونو له ښوونځي جوړوي دا سړی زنده‌باد چې ځان پسې ډیوه راکاږي دا سړی زنده‌باد مننه دا سړی زنده‌باد چې نجونو له ښوونځي جوړوي دا سړی زنده‌باد چې ځان پسې ډیوه راکاږي دا سړی زنده‌باد چې ځان پسې ډیوه راکاږي
خدای دې زموږ له سره مه کموه کونړی صاحب ډېره زیاته مننه ته چې هر څومره شعرونه موږ ته ووایې پرې نه مړېږو او له خیره سره حتما به په راتلونکي کې دغه زموږ او ستاسو بنډار به اخرنی نه وي اورېدونکي به په دې تمه وي بار بار به زما نه دا غوښتنې کوي د دې شعرونو د اورېدلو نه وروسته چې له کونړي نه حتما یو څه نور شعرونه هم واورم نو ډېره زیاته مننه انشاءالله چې بیا به سره مجلس کوو دغه وه زموږ د کونړي صاحب سره خپرونه ښاد او آباد اوسئ هر چېرته چې یاستئ په مخه مو زیړې ګلونه